سلامونه درنو دوستانو، الله دې وکړي چې راته تر دې دمه روغه جوړ اوسئ. بیا تاسو په چوپړ کې حاضره شومه. غواړم داسې یو ښکلی ډیزایني نرم او ګرم شال تاسو ته جوړ کړمه. وګورئ شروع کومه. داسې زنجیره کوو، یعنې 5 دانې زنجیرکونه بیا وصل کوو. داسې وصل شو. بیرته 3 زنجیرکه کوو، بیا ورسره یو اضافه کوو، یعنې 4 زنجیرک. بیرته ډبل پای وهو. ډبل پای څو دانې وهو؟ 19 دانې ډبل پای وهو دوستانو. دانې پوره شو، وصل کوي. څلور زنجیرکه کوو، 1 2 3 درې مو کړو. یو اضافه دې په خاطر چې هره خانه کې دې نه وروسته یو زنجیرک اضافه کېږي. راځو داسې دا ګوره دوستانو، داسې یو زنجیرک. بیرته راځو دې ته، بیا داسې کوو، یو زنجیرک. دې ځای نه دې ځای پورې بیا هم داسې په همدې سیستم باندې مخکې ځو. 19 پایې وهو دوستانو. دوستانو 19 دانې پوره شو. چپه طرف نه یو زنجیرک او یو ډبل کروشیا نه ډبل پایه، یو زنجیرک یو پایه. دې ځای ته ورسېدو او سنګل مخفي پایه وهو. دا وصل کوو، بیرته شروع کوو، 3 زنجیرکه کوو، یو ورسره اضافه کوو، داسې مخې ته ځو. په هره خانه کې 2 ډبل پایې وهل کېږي. دا 2 ډبل پایې شو، یو هماغه زنجیرک او یو دا بل ورسره یو ځای کوو، دا ډبل پایې شوې. دلته 5 خانې کې، یعنې د هر خانه کې 2 ډبل پایې وهو، 5 خانو کې پوره کوو. د هغه نه وروسته 9 دانې زنجیره کوو. دا یو بغل پوره شو. اوس دلته زنجیره کوو 9 دانې. زنجیرکه پوره شو، بیرته وصل کوو، ډبل پایه وهو همدې سره یو ځای، یعنې کروشنیل کې تار حلقه کوو، پایه وهو. داسې په همدې خانه کې 2 پایې بیا وهو. یعنې یو بغل هغه د پوره شو، بل بغل کې په همدې رقم باندې مخکې ځو دوستانو. وصل کېږي. اوس وګورئ دغه نیمه لاره جوړه شوې ده. دلته ورسېدلو 1 2 3 4 5 خانې کوو. 2 دانې په هر یو کې 2 دانې، هر یو کې 2
دوه درې دوه لوړې پایې وهو. دلته 9 زنجیره که مکمله ده لکه دا، او اوس 4 زنجیره که کوو، 1 2 3 4 زنجیره که مو کړلو، غواړو چې دې سره وصل کړو. دې سره وصل کوو نو 4م زنجیره دلته هم راخلو، 1 2 3 4 1 2 3 4 بیرته راګرځوم د خپل حصې ته. همدې کې 2 خانې کوو، بیا دې کې 2 دریم ته چې رسیږو، دریم کې 1 راخلو، دا 1 پرېږدو، بیرته دې سره 1 2 3 دریم کې دا ځای کې 1 بیرته راځو. نونس حلقې اوس ورپسې دا هم همداسې 19 کېږي، 19 پایې کېږي، په 1 زنجیره منځ کې اضافه کېږي، فقط پایې هماغه پایې دي، خو داسې مخفي پایې شاته وهل کېږي. راشه داسې بیرته مخکې پایې وکړو، سره حساب یې کوو، دې ځای نه حساب کوو، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19. داسې غواړو چې دې سره وصل کړو. 4 زنجیره کوو، 1 2 3 4 دې سره وصل ته راځي، برابرېږي. بیرته خپله 4 زنجیره کنور کوو، 4 4
دریمه خانه کې باید د بله خوا سره وصل شي دوستانو. وبخښئ ما دغسې 1 2 3 څلورمه، یعنې یو خانه 2 3 دریمه خانې په شروع کې داسې بیرته راځو خپله کلک کوو. 2 په دې خانه کې کوو، 2 لوړې پایې دې خانه کې وهو، 2 3 1 2 3 1 2 3 څلور، 5 خانې چې پوره شوې زنجیره کوو. 5 پوره شوې 1 2 3 څلور 5 5 3 څلور 5 شپږ 8 9 زنجیره کوو، بیرته یې ولقه ورکوو، دلته بیا لوړه پایه شو. یو 2 3 څلور 2 12 یعنې 12 لارې وشوې. 1 2 3 څلور 5 12 بیرته بیا څلور زنجیره کوو، کونج ته ورسېدو. 1 2 3 څلور زنجیره کوو، دې کونجک ته رسېږو دې ځای سره پورې دوستان. دلته دې ځای کې داسې لاندې خانه زنجیره کوچني بافتونه کوو، داسې راوځو. 1 2 3 څلور بیرته باقي مانده دې خوا دیوالې پوره کېږي. Re, 1 2 3 څلور. اوس نو 9 دانې 3 څلور 5 شپږ 9. اوس بیرته بل غواړي چې جوړ کړو.
حلقه ده دوستانو حلقه کې منځدانۍ لوړ پای و تکراري شو نوره تاسو دپاره فقط همغه درې کونجه جوړېږي نور وصل کېږي دې ځای سره داسې راځو دې ځای کې هم داسې راځو داسې لوېږي داسې دوستانو دا د شال جوړ شو اماده شو نرم ګرم او ښایسته ډیزاین کې ډېر ښکلی شیف دی نو خدای دې وکړي چې یو څه زده کړي وي ورسینې وګورئ څومره ښایسته رنګونه پکې کار شوي دي او څومره ښکلی ښکاري هم نرم دی هم ګرم دی هم سپک دی دروند نه دی چې تاسو ته بوج شي نو ډېر ښکلی دی دوستان نور مو په الله سپارم وخت مو نه نیسمه تر بله ویدیو پورې په الله مو سپارم ښه وختونه ولرئ ښې شېبې ولرئ دغسې لکه دې ګلانو د پسرلي غوندې تر و تازه اوسئ الله مو مل شه